ته کوې ولو زه کار کوې وایي څنګه سخابین دی ټول ملک یې په مخه راغېشتي دي ډېر سخابین دی سړي له زړه خولې له راولي ویم چې دا به څه مردار او نو لیوني کړو لیوني او نو ماما دا خو د میخې سرمن ده دا بوی خو په دې ټول کلي کې دی خور کړی دی چا نه تپوس کوم چې دلته چا غورځولې چا ده ای ماشومه ته دې خوا راشه ای بچي دا راته ووایه که نه چې دا قرباني دلته چا کړی چې دا سرمن یې دلته غورځولې ده ورشه اواز کوه ته وایي خدای دې تباه و برباد که یا علیکم ووایه ورته سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر څنګه مړه میلمه په شله خوله د خدای په انصافه دا سرمن دلته تا غورځولې ده قربانې ولې نو دا خو دونه څښا بوی کوي ټول کلي دې پې په مخه راغی چې زمونږ خو دې پې لیوني کړو تا دړه زور سې وایه په ځه مړه ته د کلي غم راغلی کلی به خپل کار کوي دا ما دلته تولې وچولې په دا زه خرڅوم ځاله وایي زما دې تو وایي د خدای په انصافه دا لا څه په قصه باندې سرې خدای دې بنیاد وباسه دا خو خلک جومات کې ورکوي استادانو لی ورکوي مولایانو لی ورکوي او تا دلته غورځولې ټول کلي دې په بي راغی چې روکه که د دې ځای نه خو که خلکو نه دې الټیا وروستې بین به خپل کار کوي وکړې ستا دړه زور سې وایه د خدای بې انصافه وي زما زړه زور سیوه خدای دې غر که ټول کلي چې تباه و برباد کړي دا کلي ستا کلي نه ته د پیسو غم لیونی کړي دا خو ته زیاتې کې کلي ونې شوې یاره وره دا ما دلته د وچولو دپاره ارتولې ده چې دا وچه شي دا ما له 500 روپۍ کوي ښه خدای دې بنیاد وباسه تا له 500 روپۍ کې او کلي دې لیونی که په بین ویم په دې سرمن کې دې سملو هذا كم زعلان لا ما كل خرابات كل هذه كل شيء بعد لك كذا خواتي اسمك بروتس كاني بخبل كانتي تبعك بروتس وابغى انت فيك انا انا بروتس غرقه تاخذ من بديل بروتس ما يتقطع تا ته ما نه ویلي چې دا قرباني دلته مه کوه تا دې ځای کې کلمې او لرې غورځولي وو زما دې غونډ نقصان کړی دا اوبه یې بندې کړې وي دندې زما کمره غورځولې ده والله که داسې پرېږدم تا زما څه دښمني کړې ده زمړه زه خو ستا د کور سیموال خو نه یم نو ولې څه کې ته به د خپل کور نه زما د کور مخې ته به یې غورځې زما نقصان به نو کوې ولې څه کې ما به دا کلمې په خپل کور کې باندې غورځولې او ته چې دا قربانۍ دا خبره کوې نو دا قرباني به ولې ما کوم ځای کې کوله وه چې په هر ځای کې دې کوله نو څه کې زما دیوال ته دې کوله خبره یا لکه روجي خبره ونه پرېږده دا خبره دا څه چل دی وایه خبره کوه ته ګوره دته را ما بد وي ته قرباني کړې ده د کلمې راوړي دي په دې لښتي کې غورځولي لرې یې راوړې دلته یې غورځولې ما بېګا غونډه شپه په دې باندې تېره کړې ده د میدان نقصان کړی ده ما یې کمره غورځولې ده دې تاوان به ماله څوک راکوي یاره دا خو یې ته ښه ویلي دي که نه نو دا ته ظلم ولې کوې د کلي په منځ کې تاسو قربانۍ کوې او کلمې او چې دی نو لرې ځي تاسو لښتو ته ولې دا خو تا زیاتې کړې دي زمړه ته پکې د کوم ځای نه راغلې وایه ته دې خیال دي وا دې اورېده نو بیا دا خو د ثواب کار دی راکېده بې راکېده السلام علیکم اجي صاحب سلام په خیر یا اجي صاحب ستا په دې کلي کې خو داسې د دې قربانونو د کلمو د دې لوړو سپورو دونه څښابین دي ته د دې کلي خلکو ته نه وایې چې دلته دا قرباني مه کوه خلک زماني نه مړه نو بیا خو دې ولا خدای وبا راول امین را دي ولي ولا زه خدای دې خوشحاله کړه اے بچیا زه تا څنګه پوه کما د دې بوی د لا زخمون په کور کې رزق نه کوي
یا لکه ډېر شاه په خیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار وړه وایم ستا د لاسه خو ما په ایمان کې سترګه پټه کړي. ولې ما څه چل کړی دی؟ نو تا خو ډېر څه چل کړی دی. ګوره تا قرباني کړې ده د سانډا نه دې سر لړ کړی دی او بیا د سانډا د سر نه دې صرف مازغه لړ کړي دي او سر دې په ځای پرېښو. او کنه نو ګوره د هغې مازغه چې کوم دی دا قیمتي دی ستا نه دی نه دې څوک لر کي که نه ټیپر سر یې. ګوره شاه دا خبره غلطه کې که نه بېګا موږ په ایمان کې سترګه پټه کړي د سپو یو خویمه وه او په اثر پسې نښتې یو سخا بوی را روان موږ خو دې لیوني کړو په غپه باندې. نو ولې د سپو زه ټیکهدار یم زه به چې کوم دی د شپې څوکیداري کوم سپو ته به یم چې دی خواشه وخواشه دی خواشه وخواشه ولې. نو ګوره ډېر دا خبره خو ته غلطه کې که نه داسې خو ته مه کوه دا خو ظلم و که ظالمه دا سرونه څوک داسې کولو پرې خلک یې خښوي. نه نو هلکه دا خبره سمه کوه ته خو جګړه کوې ما سره. نو جګړه درته نه کوم تا ظلم کړی دی که نه. بابا ته بیا را نشي داسې خبرو له اوې دا خلک چې کوم دی که نه ښکران په کوټه لګوي که نه او ګورې تا ته بیا وډاګوم ښه که نه ګورې بیا را نشي واپسې داسې حال دی دونه وال مې وکړله چاته سمه خبره هم نشي کولی چې داسې مه کوه. دا څنګه درنه وکړي څنګه خواب ډېر دی ډېر درنه دي څوک شته کلمې څټو ورته ما یا لکه داسې دي دا کلمې دي د خدای بې انصافه نو دلته پې څه کوې دلته غورځوم خدای دې نو تباه و برباد کړي ایله په مخبره کې غورځې په دې مخبره کې دا اصحابینونه خورې خلک به دوال راځي او که نه دې کلمو ته به ګوري روږ شه مړه خلک په خپل کار به کوي زه به هم دلته غورځوم. وایم څنګه به یې دلته په ایمان کې دې ژوندې پرېږدم. ما په ایمان کې دې پرېږدم دا څنګه کلمې په مخبره کې غورځولي دي وچلم دې خدای ګوښه دې زما نوم داوود بصري دی. بله د کاکا صاحبه سړی خو راوالوته. اوس په دې پته ولګي سړی خو بیا راتاو شو. هله خدایا بچي مې کې KO. You win. Game over. تسیره څو پخېږي یا بیخ د کلمو باسي زما کلمې کډې واډې دې دفتر ته کومه لار وای خدایا وایم بینونه لیوني کړو خدایا. او نو وایم ډایرک بین مې وای وایم ډایرک بین مې مزغو ته لاړه یا خدایا پاکه نو قربانه وکي او ګندونه او لرې سپورې په محلو کې پرېږدي چې دا خوشبیانې او دا بدبویانې په دې کوڅو کې خورې کړي دي. لیوني کړو لیوني یا ظالمانو دا چا غورځولي دي. دا ما غورځولي ولې څه ویلی شې ته؟ نه ملک صاحب ستا د جواب نیمه
هېڅ هم نشم ویلی خو یو ملک صاحب په دې محله باندې رحم وکړه دا ګندونه دې درته غورځولي دي غوښې دې ترې کور ته وړي دي او ګندونه دې محله کې غورځولي دي مړه دې کړو بې مړه په بینونو نو زه ورسره څه چل وکړم کور یې کېدم نه ویم زما په دې سر نه رښتیا ویمه داسې چې ته لرې به دې ګزار کړي خو خان تا ته چېرته ویلی شو ځکه چې د برېتو دې وینې ساسي ویم الله داسې ظالمان خو تباه کړي چې دا ملک صاحب غول غلطی ده دی خان دی ملک صاحب دا مې ورته وې قرباني هم کړي ده او ګندونه په لارو کوڅو کې غورځوې نو زه یې د مرۍ نه ونیولم خبره کې تا ته پته لګي پخوانو خلکو کې چې په منافق راووته که نه هغوی به ګندونه په کوڅو کې غورځول ملک صاحب دا نور خلک یې چې غورځوي نو نور خلک په هر څه کوي هر څنګه غلطۍ به کوي نو ته به هم کې دا قطعین مه کوئ دا د قربانۍ ګندونه یې لرې دي پړپوسونه دي کلمې دي دې له خلک چې دا کنده وباسي او دا پکې خښ کړي بالکل چې دا غلطي ونه کړي تاسو واورېدلو دا خو ګوره دا خو مسلماني ده ښکلې قربانۍ هم کړي دي نه خو ګوره ته او دا ګندونه تاسو په کوڅو کې غورځولي په جومات کې د څوک مونځ نشي کولی په کور کې د څوک ډوډۍ نشي خوړلی نو کم از کم د الله د نوم نه ویریږئ دا ګندونه مندونه دې له چې دا کنده وباسئ او دا پکې خښه ده بالکل چې دا کار ونه کړي ویم واورېدله دا زه تاسو ټولو ته دا خبره کوم چې چا قربانۍ کړي دي او دا لرې سوپري تاسو په کوڅو کې غورځولي غلط کار هم کړی دی له خلک کنده وباسي او په کنده کې یې خښ کړي ویم ډېره مننه ملک صاحب ویم خانه اوس ته په غلطه مې وکړ زه خفه نشي ملګري خفه نشي بالکل د ده نه معافي وغواړه او قطعاً چې کم دی داسې غلط کارونه مه کوئ بس نه به کېږي ملک صاحب اندر لپاره ځکه خیري خلکو توبه وباسله ګورې چې بیا ګندونه ګورې لاره کوڅه کې وانه چوې ځکه چې خبره د حساب ده بالکل